د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون د صرافیو لپاره د افغانستان بانک طرحه د تطبیق وړ بللې ده. د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې اقتصادي کمیسیون د صرافیو لپاره د افغانستان بانک طرحه د تطبیق وړ بللې ده. د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه، پریکړه شوې چې د صرافیو د چارو د تنظیم لپاره د افغانستان بانک طرحه د تطبیق وړ ده. اقتصادي کمیسیون د دې طرحې موخه د صرافیو تنظیم د فعالیت جوازونو صادرول او بهر ته د پیسو د قاچاق مخنیوی ښودلی. د صرافیو لپاره د حکومت طرحه شاوخوا یوه میاشت وړاندې د صرافانو له ټولنې سره شریکه شوې وه. د یادې طرحې پر بنسټ صرافۍ د فعالیت لپاره د افغانستان بانک ته د 5 میلیونو افغانیو او پولیس شرکتونو بیا د 50 میلیونو افغانیو تضمین پر ورکړې مکلف شوي وو. هغه طرحه د صرافانو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې وه او ویلي وو چې د یادو شرایطو د پوره کولو جوګه نه دي.